أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. زمن درس په 50 نمبر آیات کی جریان لري. د دې لوستل شو آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده وظللنا، او یاد کا دلته په واو سره ذکر کړو، خدام د یادولو په معنا دا واو عطف دی په مخ کې باندې. وظللنا او مونږ سورې وکړو، هغه وخت یاد کوي چې مونږ سورې وکړو علیکم په تاسو باندې الغمام دوریس په واسطې سره، وانزلنا علیکم او مونږ نازل کړو په تاسو باندې د برنا المن من والسلوى وسلوى. د دې د نازلېدون وروسته مونږ ویلي تاسو ته کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاک هغه نه چې مونږ تاسو ته درکړي. لیکن دوی دا کار ونکړو، پاک دامنی اختیار نکړه. د دې په وجه باندې په دوی باندې کمی راغی په دې خوراک کې. نو الله وی وما ظلمونا، په دې پاک دامنۍ نه اختیارولو کې دوی ظلم ونکړو په موږ باندې، ولکن كانوا انفسهم، لیکن دوی په خپل ځانونو باندې په دې کار کې یظلمون، ظلم کوونکي. واذ قلنا، او یاد که هغه وخت ویلې موږ ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القريه، دی کلی ته، دی خار ته یا قریه ته. کله چې داخل شوي فکلوا خورئ منها، د دې خار د میوونه حیث شئتم، چې د چې تاسو خوښئ رغدا پراخه. خو آداب زده کوي چې کله داخلیږئ د فتح نه وروسته وادخلوا الباب سجدا، داخل شئ تاسو د دروازې نه سجدا په داسې حالت کې چې تاسو سجده کوونکي استئ د شکر یا د عاجزۍ په حالت کې. وقولوا بالادب، دا مراد کوي چې د خار ته ننوځئ. وقولوا یا وی حطة، کلمه د حطة، نغفر لكم، من به بخنه وکړو تاسو ته خطاياکم، ستاسو د ګناهونو. وسنزيد المحسنین، وسنزيد زر دی چې موږ زیاتو په نیکۍ کې، په اجر کې، په نعمتونو کې، المحسنین نیکي کوونکو ته، څوک چې نیکي کوي. دوی په دې باندې مکلف وو. فبدل الذين، پس بدل کړه هغه کسانو ظلموا چې هغوی ظلم کړو، قولا هغه وینا غیر الذي قیل لهم، غیر دا هغې نه چې دوی ته ویل شوي، یعنې هغه ویل شوي وینا یې پرېښوده، دا بله یې واغسته، دا یې شروع کړه. فانزلنا، موږ نازل کړه على الذين، په هغه کسانو باندې ظلموا چې ظلم یې کړی، رجزا عذاب من السماء، د اسمان نه، بما كانوا يفسقون، په سبب داغه سره چې دوی يفسقون فسق کون کی، سرغړون کی د الله د حکمونو نه. دا د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه وا. په دې اول آیات کې الله رب العزت په بنی اسرائیل باندې هغه د خصوصي انعامات په لړۍ کې وم قسم نعمت ذکر کړي
چې دا نعمت په خپل ذات کې په دوه قسمه دي. یو د مکان نعمت دی او دویم د خوراک او سکاک نعمت دی. ظاهر دا نعمت کله چې دوی د موسی علیه السلام اتباع شروع کړه او د موسی علیه السلام په اتباع کې دوی هجرت کو میدان تیه ته، نو الته چون بندوبست د آبادی نو د اوار میدان لاندې پاتیو، نو د ډېرې ګرمۍ د وجې نه د دوی سټونه او سرونه او بدنونه وسوځېدل. د موسی علیه السلام نه دوی غوښتنه وکړه چې موږ ته د سوري بندوبست پکار دی. الله د دوی دغه مشکل د وریځې په واسطې سره حل کړو ده. سپینه وریځ وه چې د لمر تودوخه کموله. دویم د سوري نه وروسته چې په اوار میدان کې نو سړی وږی کېږي، ځکه انسان سره خو نفس دی. نو د خوراک دپاره الله دوی ته فوق العاده خوراک چې هغه من او سلوا وه هغه نازل کړه. من څه ته ویل کېږي او سلوا څه ته ویل کېږي، په دې کې د مفسرینو د علماو د اهل علمو ډېر زیات اقوال دي. مشهور قول په من کې دا دی چې امام نصفی لیکلي چې دا ترنجبین یو قسمه خوراک دی دا چې دا خپله ماده د حلویت لري، خوږوالي. دا به نازلېدل دا د شاتو په شان ته، د شاتو دا به د صبح صادق نه شروع کېدل تر د طلوع د لمر پورې، په شان د ثلج د دې واورې په شان ته، او هر چا به د خپل ضرورت مطابق یو صاع یو پیمانه د دنا غستل. سلوا په دې کې د مفسرینو ډیر اقوال دي، خو مشهور قول پکې دی چې دا یو پرنده معروفه ده چې تعبیر په مړه سره کولی شي، ده دې ته ورته، یعنی د دې مرغۍ نه غټ او د دې باندې دا دوی ته مقررو ده. خو دې ته ویل شوي چې ګوره دا به تازه خورئ، ده ذخیره پکې نشته دی، بس چې راتلل د خپل ضرورت مطابق برای استعمالوي، نور به دې کې زیاتیا نه کوي چې دا تاسو ایثار کوي. ځکه دې کې راز دا دی چې الله د یو شي وعده وکړي هغې نه خلاف نه کوي. ان الله لا یخلف الميعاد، الله خلاف کوونکی نه دی د وعدې. الله دوی سره د نبي په خولې باندې دا وعده کړی چې دا به تاسو سره تاسو چې تاسو د موسی علیه السلام اتباع په تاسو کې ولو کلونه تاسو د مرګ پورې می دا به تاسو باندې نه بندېږي. خو دوی چون په دې شی باندې یقین پوره نه لرلو، پختګي د ایمان نه و، دوی به ساتل. نو په دې ساتلو په وجه باندې چې شو په دې باندې کمی راغی. الله ته دا پاک خوري تازه چې موږ یې درکو، چې دا وکړو دې کې کمی راغی. کمی چې پکې راغی او دې کې خصا کېدل هم راغلی، ځینې مفسرینو چې خصا به شو، نو بیا به پاک نو په نسبت د هغه چې تازه راځي باسیو. نو الله وایي چې په دې کار کې دی په خپل ځان باندې ظلم کړی، په موږ باندې نه دی کړی، دا کم شو ده. نو په دې آیات کې د اسلامي امت دپاره هم دا ارشاد دی چې د الله په وعدو باندې یقین ولري، یقین. په دې دویم آیات کې ذکر د یو بل نعمت هم ذکر کوي او په عین وخت کې یو زجر هم دی. مشهور داره چې کله د میدان تیه کې چې په اواره دشته کې هیڅ شی نو دلته آباد شوی، مزې او چړچې شروع کړي، نو دوی دا فکر وکړو چې بس ژوند همدا دی او نور حکمونه د نبي نشته د الله د طرف نه. نو دوی دلته اوسېدل. په دغه وخت کې الله رب العزت دوی ته امر په جهاد باندې وکړو په بیت المقدس، چې بیت المقدس ته تاسو لاړ شئ، دا آزاد کړئ ده. لیکن دوی دا کار ونه کړو، چې وی نه کړو 40 کاله په میدان تیه کې بیت الله مغزي حالت پر راوسو، بدحالي، ارس کم چې الهي کم نعمتونه او د من او سلوا او د وریځې دا بند شو، په دې باندې ذلیل شو. وروسته به د یوشع علیه السلام چې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه وروسته راغی 40 کاله، بیا هغه د تورات حکم
بیا داغي د پاره دعوت چلولو او دوی هغه خار ته داخل شو بیت المقدس ته خو بیت المقدس چې داخلي دل به د نبی پوره اطاعت پدې کې ونکړو چې به نکړو او خویدل د دې خویدل په وجه باندې به په دوی باندې غټ عذاب راغی او د عذابونو سلسله په دې باندې شروع شوله نو الله امغه مسله په دې کې ذکر کړي په دې آیات کې الله سلور اوامر ذکر کړی دي یو ادخلوا هذه القريه تاسو داخل شئ دی قريه ته دا معین زیره چې تاسو بیت المقدس ته دې ته داخل شئ او د داخليدو په وخت کې تاسو باید آداب زده کړئ ځینې د څه چې تاسو لپاره عمومیت دي چې د خوري خوراک کولای شي هیڅ پابندی نشته خو د داخليدو په وخت کې ګوره دا دوه شی نه په نظر کې ونیسئ یو چې کله داخليږي د مشروع لارې نه به داخليږي چې هغه دروازه ده دنیا کې اوس هم دا قانون چې دزي د هغه مشروع لارو نه به داخليږي دا به ملني قوانين هم دي وسه څوک چې په تور سرک باندې رانه شي هغه بیل حکم لري په دي وضعي قوانینو کې او د داخليدو په وخت کې به تاسو په حالت د تواضع کې داخليږي تواضع کې عاجزي به کوي الله ته به سجده د شکر یاد او انحناء په حالت کې به داخليږي دا یو ادب دی دویم چې کله داخليږي چې په خپل بناستي د خپل ګناهونو چې مخکیم کړي داغه بخنه به د الله نه غواړي په دې سره به الله تاسو بخنه کوي او الله نیکی کوونکو د پاره زیادت کوي دا د دې آیات نه د استفادې په حساب سره چې علما لیکلي چې ما یستفاد من الايه د دې آیات نه کوم شی موږ د پاره لاس راځي دا قانون د فتح د پاره دی کننم اسلامی امت پاره ځکه چې د جهاد نورو فتح کوي دا قوانین په نظر کې نیسي زیاته کمې شوی په جنگ کې په جهاد کې نو دا قوانین په نظر کې نیسي چې داخليږي هغه په حالت د تواضع کې داخليږي الله به دوی ته د دې ګناهونو د تیروتونو بخښنه کوي د افغانستان خلکو چې جهاد کو به ته د پیروزي په شکست سره بدل د قاشې په ځان باندې نو عملي کړي په کار دا چې د افغانستان خلک چې د وخت د لوی طاغوت او لوی فرعون الله خلاص کړي روسنه دا غیر غلامینا دا غیر جنگ نه او به ته پشاشو باید الله ته د شکر سجده کړي و غفلت هم نو کړي خلاف هم نو کړي بغاوت هم نو کړي تواضع اختیار کړي و محسنین شویو خودل د چراله نورم فسادونه پکې زیات شو کشران بیچارهان ملامت نو مشران په غصب باندې ته صرفونه کړه د خلکو په وجونی ونه کړه ټول زموږ سره شاهدي حال شي دي ځکه د فتح د مسلمانانو به ته په شکست باندې بدل شو او څنګه چې هغه خلک سلويخ کال الله پر خدای ګور د امت په کې کړيږي دا د فتح د پاره اصول دي چې سړی داخليږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کارم داوا چې کله به د خوشحالي او حالت لیدلو د خوشحالي په مسلمانانو په خپل ځان په صحابه باندې په مرګلو باندې نو هغه به سجده شکر کوله نن هم کوګوري مسلمانان په ډیر عادي شینو کې ډیر لاهي کارونه کوي دا لوبي دي موږ تاسو ګورو نن وخت کې څومره فسادونه ته واقع کیږي کرکټ په خپل ځان کې دا څه قبیح شی نه دی چې سړی په ډیر له لعب ته ونوزي سپورت یو جایز شی دی په اسلام کې سیاحت جایز شی دی خدا به د حد نه تیرې ده ګورم ډیر لپاره چې یو چا سره د مقابله سړی حمد وي په کامیابی باندې موږ هغه په چی باندې مازو زموږ هر یو شی په اصولونه بغاوت کې زموږ سر وای ده نومدار چې مسلمانان د ناکامۍ سره مخ کیږي دلته یو لفظ د حطه ناغله د حطه معنی دی مکلف په کلمه د حطه کې د علماو ډیر اقوال دي مشهور دار چې د دې معنی د لا اله الا الله او استغفار استغفر الله د الله نه بخنه غوښتل الله یادول دی خلکو دا کلمه په دې ننوتل کې دا بدل کړه چې بدل کړه نو الله په دې باندې عذاب راولي ګلو یعنی الله پری خود الله یاد نکړو او دا وسم چې پچا باندې عذاب راځي د عذاب خپل علتونه دي په دې آیات کې دا علتونه ذکر شوي دي اول علت چې د اتیان د عذاب تبديل د الله د حکم هر قوم چې د الله د حکم تبديلو کی چې څنګه وته امر شي الله په عذاب راولي دویم ظلم
څوک چې ظلم وکي الله په عذاب راولي د ډیرو نعمتونو نه بے برخه کوي. موږ تاسو ګورو په افغانستان باندې هر نیمه پیړۍ کې یو انقلاب راځي. د افغانستان ازادي د جاپان سره په یو راشوي ده. هغه په کوم حال کې د افغانان په کوم حال کې دي. هر قوم باندې چې انقلاب راغلی دی هغه باندې ترقی راغلی، لیکن زمونږ هر انقلاب د بدبختی سره مخ وي. ولې موږ اصلاح کیږو نه، ځان نه اصلاح کوو. دریم سبب د عذاب چې دی هغه فسق دی. فسق ګورل د په دې باندې علما پويږي. کله چې په قران کریم کې د څه لفظ راشي چې لکه د فسق یا د ظلم داغه نه مخکې کان لفظ راغلی، کان د مفرد د پاره او کانو جمع د پاره، دې ته دوامداری وای، یعنی ماضی استمراري تل د پاره په فسق کې پاتې کېدل. افغانانو هم دا حال دی په فسق کې. موږ د هر چا ډول ته ګډې دي لیدل شي. افغانان ډیر بد موږ ګوره موقشناس ګناګارانی موږ صحیح توبه نه دیستي. او علما وایي چې هر قوم چې دی یو انقلاب د ختم نه بیت په هوش باندې رانشي فکر باندې هغه د یو بل انقلاب انتظار هم کوي. نو دا د الله قانون دی، دا د الله سنت دی چې څوک خلافو کی تبديل د الله د حکم کی شکر نه باسي، ظلم کی فسق کی په باندې دوامداری د سپیرتوب او شمتوب او د عذابونو راځي. د استغفار زمونږ اساس په دین کې ډیر زیات فضایل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لازم الاستغفار، چا چې په ځان باندې لازم کو د الله نه بخنه غوښتل چې الله ما وبخي، په پښتو وي په دری وي پاره ژبه چی وي استغفر الله استغفر الله، دې معنا په ذهن کې راولي. جعل الله له من كل هم فرجا، الله به وګرځي د دې لپاره د هر هغه مصیبت نه چې واقع شوی نه دی. هم په عربي کې هغه مصیبت ته وایي چې د تنيريږي خو واقع شوی نه دی، لکه سړی مرض نه یریږي، سړی فقر نه یریږي، همداسې وغیره. دته به کلاواله راوړي. ومن كل ضيق مخرجا، او هر هغه مصیبت چې واقع شوی دی چې دی پکې د تنکړې دی زیاد وتلو بتنی دغه کی ويرزقه من حيث لا يحتسب، او دا هغه طرف نه بده رزق ورکړي چې د ګمانم ناراضي. نو هر امت چې د الله نه د خپل ګناهونو بخنه غواړي نو د په دې باندې پوي شي چې د لپاره د ژوند د ټول امور د لپاره چې اسانتیا راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ورځ حدیث کې راځي چې د سل کرتونه زیات د الله نه بخنه غوښتل ده. موږ تاسو هم د خپل ځان لپاره بخنه غواړو تل لپاره. نو دا د نعمتونو هغه لړۍ د بنی اسرائیل لپاره ده چې د ټول د محمد رسول الله چې څومره امتین تر قیامت پورې راځي دا دې کې هغه لپاره عبرتونه دي چې ګور هغه د سکړیو الله وسره د سی وکړو چې حالت بدل کو، الله په حالت بدل کو. د رسول اتباع دا شی نه راولي او خلافي دغه سپیرتوب او عذابونه راولي. وظللنا او منصور وکړو علیکم بتاسبان دي الغمامه د وريزي په واسطه باندې، وانزلنا او نازل کړو علیکم بتاسبان دي المن من چې دا نعمت والسلوى والسلوام کلو منګو ویلید من طیبات ما رزقناکم خوري تاسو د پاکو هغه چې موږ درکړي دي. وما ظلمونا، لیکن دوی دا کار نکړو. وما ظلمونا او دوی ظلم نکړو په موږ باندې په دې کار کې چې خلاف د امر وکړو. ولكن كانوا لیکنو دوی انفسهم په خپل ځانور باندې یظلمون ظلم کوون کی زیاتی کوون کی. واذ او یاد کا قلنا چې موږ ویلي ادخلوا هذه القريه، تاسو داخل شئ دی قريه بیت المقدس ته. کله چې داخل شي آداب په نظر کې ونیسئ. فکلوا خری تاسو منها د دې قرینه حيث شئتم چې د شي تاسو خوښ شي رغدن پراخه. ودخلوا الباب او داخل شي تاسو د دروازې نه سجدن په حالت د سجدي کې تواضع کی. وقولوا او وی په حالت د داخليدو کې د دې دروازې نه حطه کلمه د حطه چې دا معنا د لا اله الا الله یا د استغفار ور کوي. په دې سره موږ شي کو نغفر لكم بخنبو کی تاسو ته خطاياكم د تاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين. ولته مضارع ذکر کړ د قیامت پورې مراد ده. څوک چې نیکی کوي الله و موږ دې لپاره پار یو شي کې فریمانی او زیادت راوړو. فبدل الذين پس بدل کړه کسانو ظلمو چې هغه ظلم کړو قولا وینا غیر الذي غیر دهغه قیل لهم چې ویل شوی دوی لپاره. دوی دا د حطه کلمه په حنطه سره بدل کړه. حطه معنا ده حبه فی شعيره، دانا په قشر وږي کې.
نو دوی چون په الله باندې ایمان او د رازقیت په صفت ایمان نه لرلو فانزلنا من نازل کو علی الذین فاغسان باندې ظلموا چاغو ظلم کړو رجزا عذاب من السماء د اسمان نام بما كانوا يفسقون په سبب داغه سره کانو چې دیو د همیش د پاره يفسقون چې فسقي کولو خلاف د الله د قانون دعا وکي الله مون په قران کریم باندې پوي کی مونږ ته په عمل لا کی یا الله مونږ سجده کوون کی رکوع کوون کی جوړ کی توبه طیبم جوړ کی مونږ کوم ګناهونه شوي زمونږ مشرانو نه شوي یا الله مونږ ته بخنه وکي په دې مرګ باندې غیبي رحم وکي یا الله زمونږ سرنوشت معلوم کی یا الله مونږ د قوي حکومت د برخوردار کی د سو حکومت چې هغه زمونږ او زمونږ د خاورې په خدمت کې د مسلمانانو په خدمت کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین الحمد لله الله